زمانونه نن سبا د ښځو ډېرې فتنې دي ګورئ د جینکو د مدرسو انتهایی ضرورت دی لږ نه ډېر دومره فتنې د ښځو نه خورې دي چې توبه به وباسي ښځې لاړې بربنډې شوې دا زموږ د علاقې ښځې توبه وباسه شکر دی دا خو به په پټو سترګو جنت ته ځي ټول عمر یې په کور کې تیر که او که بار دي غټ څادر یا بورقې په سر او د حیا نه ډکې دي شکر دی زموږ خویندې لوڼه میندې لیکن که تاسو د ښاریو ته لاړئ اسلام آباد ته ورغلی لاهور ته پنډۍ ته یا د دې خپل پېښور ښار دا دننه مارکېټونه مو لیدل نو حیران به شئ چې ښځو لوپټې غورځولې دي بورقې څه کې لوپټې نه په سر هسې د رواج په خیال یو غړه غوندې تخه داسې یو طرف دا سوکې په دې یو اوږه اچولې او بله سوکه په بله اوږه او دا مری پې لږه غوندې پټه یعنې لوپټې نشته او بیا کمیسونه یې غورځولې دي او په بنینونو کې ګرځي پرتوګونه یې غورځولې دي او په پتلونونو کې ګرځي څومره بې حیایي ده نن د ښځو د لاس دا زموږ ښکلي مبارک پیغمبر 1400 کاله مخکې پیشنګویي کړې وه وایي داسې ښځې به آخره زمانه کې راشي کاسیاتن عاریاتن جامې به یې غوستې خو بربنډې به دا نری لباس دی غوستې او دننه پکې لیچې ښکاري او سټ او مری ښکاري او دا نری د جارجټ او د سیپون لوپټه چې دننه یې تېره سر ویښته او د سټ او د مری دا سرمن ښکاري مایلاتن ممیلاتن ځان به سړو ته مایل کوي او سړي به ځان ته رامایل کوي چې سړي دوی ته وګوري رؤوسهن کاسنمة البحت یو قسم خان دي په عربو کې بحتي و خان ورته وایي هغوی دا قومان داسې اوچتې او لږ تو وي داسې دقسې به یې سرونه کاږنې ولي حضور پاک فرمایي د مسلم شریف 2 حدیثه دي وی دا زناکارې ښځې دي او دویم کې راځي لومبې به دوزخ په دې ښځو غرغنډه کېږي دا د ښځو فتنې به په څه بندوي دا بې ستري شوه په ښځو کې بې حیایي شوه په ښځو کې په کورونو کې دننه د ښځو جګړې جوړې دي د انګور د خواښې سره او د خواښې د انګور سره او د اندرور دروندار سره او دروندارې د اندرور سره او ډېرې ښځې د واده نه پس 15 ورځې په کور کې نه تېروي خاوند کره زر پلار کره منډه وهي او تښتي پخوا خو به قسم دی زموږ د ښځو به د سړو به پې سر ګرځو د پلار د کور نوم به یې نه اخیسته ظلم به یې ورسره کو وهلې ټکولې به ټول د ګاڼې او د زمیندارۍ خدمتونه به یې پې کول او دننه به یې غوجلې غورځولې او دننه به یې خشاکونه واړه کول اوس خو ګیسونه راغله او په صوباړو باندې به یې جامې په تختو باندې وینځلې پلار کره چته ښځه نه وه تښتېدلې اوس خو په 4مه 5مه چې معمولي خبره بس پلار کره منډه ده او مره ورکیني او ولې په مهر کې لیکلي چې بصورت ناچاقي 5000 روپۍ بصورت ناچاقي 10,000 روپۍ دا مه لیکې د وخت نه په نکاح کې د ناچاقۍ ټکي ولیکې سپېره ټکې بصورت ناچاقي دا خو په حدیثو کې نشته نه په فقه کې شته او نه د شریعت په مسلو کې شته چې ښځه به خپه پلار کره ناستې تنخوا به وله د خاوند د کوره ځي ولې نه دې ځي که نه دا ټول د شریعت خلاف زه چې کله م نکاح تړم دا ټکې تاسو که خپله کوئ خو زه دا په نکاح کې نه ویم دا اوس د سپېره خوله خوځوئ به صورت ناچاقي او چینۍ ته چې دا پته ولګېده که پلار کره کېناستم نو ماله به 10,000 روپۍ میاشت رالېږي او خو دې به نیټه راکړه د هغې سترګې بیا په تندي کې وي او هغې ته پته چې 10,000 روپۍ خو ما ته به میلاویږي په معمولي خبره د خاوند خبره نشي زغملی
کور کې جګړې کوي بې پردګي کوي د خواښې سره جګړې کوي او ناشکري څومره ده حضور پاک فرمایي 1400 کاله مخکې وی ما ته خدای دوزخ وښو اریت النار فاذا اکثر اهلها النساء وی ښځې پکې ډېرې زیاتې وې صحابو ته تپوس وکړه بما یا رسول الله د خدای رسوله دا دوزخ کې ښځې ولې ډېرې زیاتې تا ولیدې وی بکفرهن دا د دوی د ناشکرۍ د وجه یکفرن الله د خدای ناشکري کوي وینا یکفرن العشیر دا د خپل مرګري د خاوند ناشکري کوي او بیا حضور پاک فرمایي لو احسنت الی احداهن الدهر که ټول عمر د یوې ښځې سره ښېګڼې وکړې جامې وله راوړې ډوډۍ راوړې بیزار راوړې میوې وله راوړې په معمولي خبره په موټر کې ډاکټر لزغلی جرابې او کیړې او هر څه وله رازغلی لو احسنت الی احداهن الدهر مبالغه د ټول عمر دی ورسره ښېګڼې وکړې ثم رأت منک شیئا دومره غلطي د نسی کړی د ګوتې د بند دومره نو هغه هر څه یېرې سوی ما رأیت منک خیرا قطو یا سړیه تا نه خو ما په ژوند کې چېته خیر نه دی لیدلی سړیه تا نه خو په ژوند کې ما چېته ښه ورځ نه ده لیدلی سړی وایي چې ښه ده وږو د ټکولو کوته کې وردې د املی چې دا جامې دی اغوستې دي دا نری او دا لوپټې او دا د ټک ټک کیڼې دا د پلار راوړي دا خیر نه دا لنټري کور کې چې اوسېږي دا یې د پلار جوړ کړی دی دا خیر نه دی دا میوې او ډوډۍ چې خورې او دا بادام او د غوزانو نه ټقار وباسې نو دا د پلار دله راوړي دا خیر نه دی دا حضور پاک فرمایلی دي 1400 کاله مخکې چې ښځې ناشکره دي دا ولې ناشکري کوي بربنډې ګرځي ستر نه کوي خواښې سره جګړې کوي اندرو سره جګړې کوي او تا وله بصورت ناچاقي 10,000 روپۍ بیلې لیکلې دي او خاوند که زه به زه پلار کره ځم زما پلار کره ډوډۍ ډېره ده او ستا را مې نه راپله نو چې پلار کره ډوډۍ ډېره وه نو ولې ډولۍ ته ختې ویلې به دې وکنه چې بابا تا کره ډوډۍ ډېره ده او ما مه واده وه اوس په دلته مهرباني وکړې د خاوند خدمت به کوې او قدر به کوې عزت به کوې قسم په خدای حضور پاک فرمایي زه رضانه درته نه وایم پیغمبر فرمایي که ما د الله نه علاوه بل چاته د سجدې کولو اډر کولې لامرت النساء ان يسجدن لبعولتهن نو ما به ښځو ته حکم کړی وي چې خپلو خاوندانو ته سجدې وکړي